ارسطو د یونان یو ډیر ستر عالم دی چې د مسیح د زیږیدو نه 304 کاله مخکې په مقدونیه کې زیږیدلی دی. د یونان په شمال کې د یونان په شمال کې اوس مقدونیه په خپل یو مملکت دی. په 18 کلنۍ دی لاړه د پلاتون شاګرد شو، مګر چون ډېر ښه استعداد درلوده نو ډېر زر د تقریبا د استادۍ درجې ته ورسېده. یعنی د هغو کسانو د جملې نه و چې کله به چې شاګردان ستونزې لرلې ده ته به راجع کېدل. ما اورېدلي دي وایي افلاطون به ورته ویل چې مجسم عقل دی ارسطو ته مجسم عقل ویل. نو په دغه وخت کې د په لیکلو شروع وکړله او د اثارو اوله برخه د استاد د تاثیر لاندې د ډایلوګونو په شکل باندې دي، لکه پلاتون چې ډایلوګونه لیکل. بیا د هغې نه وروسته دا کار د په اکاډمۍ کې وکړه. په اکاډمۍ کې د استاذۍ درجې ته ورسېده او حتی دا امید ورته پیدا شو چې د استاذ نه وروسته به د اکاډمۍ مشر شي. مګر د یوه ستونزه درلودله، هغه دا وه چې د مقدونیې و او یعنی د اتن نه و، او په اتن کې به چې څوک د اتن نه و هغوی د ملکیت حق نه درلوده. نه یوازې د ملکیت حق نه درلوده، د ډېر درناوي حق هم نه لاره. استاد منه دی اصلا په مجموع کې په یوناني کلچر کې اتن چې دوی د تهذیب و تمدن او فرهنګ مرکز و، یو قسم د لرې سیمو خلکو ته به بربر و وحشي ویل په درنه سترګې نه ورته کتل. دغه عامل به هم و که څنګه؟ همدغه عامل همدغه چې نور ته د ملکیت حق نه ورکوه او ارسطو ته دې زمینه مساعده نه شوه چې دلته د استاذ په ځای استاذ شي. نو بیا د هغې نه وروسته د یو څه سفرونه وکړل، په نورو ځایونو باندې وګرځېده. د مقدوني اسکندر سره ملګری شو، د هغه سره یې فارس خواته سفر وکړ. اول دغه استاد نه و؟ دی استاد نه و، د اسکندر د پلار سره راشه درشه درلودله، مګر د مقدوني اسکندر مستقیم استاد نه و، مګر د هر چا استاد و. استاد منلی دا خو په تاریخونو کې دا خبره بیا کېږي چې فیلیپ د اسکندر پلار دی راوغوښت او چې ویل چې د ما زوی تربیه که. البته دا هم ویل کېږي چې اسکندر ډېر څه ورنه زده نه کړل، خو استاد یې ویل کېږي. څنګه دا موضوع څنګه ده؟ د هر چا استاد و او د پخپله اسکندر هم د سره څه زده کړې کړي دي، مګر داسې استاد نه و چې اسکندر ورسره د سهار تر ماښامه پورې ناست او د دنې منظمه زده کړه کړي. بیا د اسکندر سره په سفر کې هم د ډېر څه هغه ته ور زده کړي دي. د اسکندر استاد په دې کې شک نشته، مګر داسې نه چې اسکندر د تربیه کړی او د روزلی، خصوصا چې د اسکندر پلار ډېر زر مړ شو او د اسکندر مور دغه تربیه په لاس کې واخیستله. د اسکندر سره دی په سفرونو لاړه، په دې سفرونو کې هم د یو څه آثار ولیکل او بیا وروسته د په خپله د لیکې په نامه باندې یا د لیسې په نامه باندې یو مکتب یو مدرسه جوړه کړله چې په هغې کې به د درس ورکاوه او دا درس داسې و چې 2 برخې درلودلې. هغه خو په اتن کې وه. په اتن کې وه 2 برخې درلودلې. یوه برخه یې د سار د خوا نه وه چې خاص درسونه وو چې ارسطو خپلو خاص شاګردانو ته درس ورکاوه. استاد به په مخ کې و، شاګردان به ورپسې ګرځېدل او په موضوعاتو باندې به یې خبرې کولې. نو دوی د ګرځنده فیلسوفانو په نام باندې مشهور شول. په اسلامي حکمت او فلسفه کې یوه ډله دغه ته مشایون وایي، لکه ابن سینا، لکه فارابي و دا خلک. دغه مشایون نو دا کلمه به هم د ګرځنده سره ارتباط لري. دا کلمه هم د ګرځنده سره ارتباط لري چې په ارسطو ته اشاره ده. ارسطو ته اشاره ده چې په دوی په ګرځېدلو باندې د ګرځېدلو په وخت کې خبرې کول سره بحث کاوه. دا د ارسطو عادت و چې ګرځېدو. او دویمه برخه د دوی د درس عام درسونه وو چې پس له غرمې به هر چا به چې غوښتل لیسې ته به راتلل او دلته به ارسطو ورته خبرې کولې. دوی به د ارسطو خبرو ته غوږ نیوه او د هغه د درسونو نه به استفاده کوله. نو یو عام درسونه وو د ټولو خلکو دپاره او یو خاص درسونه د شاګردانو دپاره وو. دلته هم د ډېر زیات کتابونه ولیکل. په مجموع کې د ارسطو تولیدات بیخي زیات دي. مونږ ته چې څه رارسېدلي یوه ډېره کمه برخه را رسېدلې ده. داسې ویل کېږي چې د لیکنې په پوستکو باندې لیکل شوي وي او دی چې مړ کېده خپل ټول آثار یې یو شاته په وصیت باندې پرېښودل. هغه د آثار واخیستل او په خپل کور کې ځای په ځای کړل او په سوونو کلونه د آثار ایرو. نو کله چې د روم تمدن وده وکړله تصادفي دغه کور چا واخیسته او په دې کې البته د کیسه مشهوره و چې ارسطو خپل آثار چاته پرېښي وو. د دې کور تاریخ هم مشهور و. نه چا چې دا کور واخیسته هغه دلته د پوستکي پیدا کړ او پوه شو چې دا د ارسطو اثار دي او د هغې په خپرولو کې هڅه وکړله. نو په حقیقت کې د ارسطو اثار موږ ته د ارسطو د مرګ نه ډېر وروسته را رسېدلي دي. په داسې حال کې د ارسطو تعلیمات د ده په ژوند باندې هم تر یوه حده خپاره شوي وو.
او کوم اثر چې موږ ته رسیدل ډیر کم دي. د ارسطو برخورد د پوهې سره یو خاص برخورد دی. هغه د پوهې د اړخ سره تماس نیسي. ځینې خلک وایي د لرغوني یونان دایره المعارف او ارسطو منظور دی دا د لار اړخه چې په هغه وخت کې چې څه پوهه وه له ټولو سره د دلچسپي وه، د ټولو سره د دلچسپي وه او په ټول باندې د کار کړی دی. نو د ټول علوم یعنی هغه څه چې د واقعیتونو د پوهېدل په برخه کې موږ سره مرسته کوي، د ټول د په هغه وخت کې د فلسفې په نام باندې سر راجمع کېدل او د فلسفه په درې برخو ویشله. یو یعنی پوهه په مجموع کې په درې برخو ویشله. یو برخه تیوري پوهه وه چې هغې ته اپیستمې ویل، او اپیستمې د پیښو او پدیدو د علتونو لټونه کوله. د اپیستمولوژي چې اوس ورته وایو دا له همدې کلمې جوړه ده. د اپیستمې نه راغلې ده چې په دې کې طبیعي علوم او ریاضیات شامل وو. بیا دې ترڅنګ عملی علوم چې په هغې کې د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ لټونه وه. یعنی چې زمونږ عالمانو چې کوم څه شته تدبیر منزل او سیاست المدینه ویلی دی، هغه په دې عملی علومو کې راځي. په د اسلامي حکمت کې ادب کې وایي اصطلاح ده عملی حکمت ورته وایي. دا هغه ته اشاره ده. او دریمه برخه بیا د ادب او هنر برخه ده. ادب او هنر ځکه وایم چې د یو کلمه استعمالي پویتیکا چې د دې لغوي معنی پیدا کول، جوړول، بالفعل ایجادول دي. نو ټول هغه څه چې ایجادات ورپورې ارتباط لري هغه په پویتیکا کې شاملېږي. پویتیکا نه عربانو بوتیقا جوړه کړي او د ارسطو یو کتاب هم د پویتیکا په نام باندې چې طبعا په عربي کې بوتیقا باندې ترجمه شوی دی. او د پویتیکا وسیله چې ده تر ټولو مهمه وسیله هغه تخنیه ده. تخنیه یعنی د کار کولو چل. د تخنیه لفظ یونانی لفظ دی. تخنیه لفظ یونانی لفظ دی چې د کار کولو چل ته ویل او د دې نه بیا موږ تخنیک اخیستی دی. استاد منلی یو معترضه جمله، ډیر اوسني اکاډمیک علمي اصطلاحات لکه انرژي، ډیر نور چې ګورې د ارسطو له کتابونو او آثارو سره تعلق لري، د علمي اصطلاحاتو په وضع کې لکه چې ډیر لوی ماهر و. د علومو پلار د ارسطو او سقراط هغه درې کسان دي چې د غربي علومو تهذاب د دوی په آثارو باندې ایښودل شوی دی او تقریبا 12-14 پیړۍ غربیانو همدغه د دوی تولیدات ژوولي دي، نوي څه پې نه دي ور ایجاد کړي. او دغه بیا د رنسانس په وخت کې یعنی د اروپا د علمي بیا ژوندي کېدلو په وخت کې طبعا د همدغه بنسټ په تعقیب د نوو علومو د ایجاد لاره پرانیستل شوه او د دې لپاره چې کلمات جوړېدل طبعا د هماغه کومې ژبې چې د دوی لپاره مهمې ژبې وي یوناني او لاتیني، د هغې نه دوی کار واخیسته چې زمونږ د نن ورځې د علومو ډېره زیاته برخه د یوناني او لاتیني نه یعنی حد اقل د فقه اللغوي د لحاظه د هغې نه سرچینه اخلي. که تاسو چې انرژي وویله، انرژي د انرګیا نه راغلې ده او انرګیا د ارګ نه راغلې. ارګ په یوناني کې کار ته وایي، یعنی د کار توان. تخنیک مونږ وایي، تخنیک د تخنیک نه راغلی. تخنیک د یو کار د اجرا کولو چل چې دا غنه موږ تخنیک راځتره دی. نو بیرته راځو تخنیک ته چې تخنیک د تولید وسایل دي، تولید یعنی د ایجاد وسایل دي. لکه منظور دی لکه بیل شو، لکه لور، لکه بیل، لور او په عین زمان کې بلاغت او فصاحت ځکه چې دغه د خبرو د ایجاد وسایل دي. په ادبیاتو کې لکه اوس چې موږ وایو بدیعي صنعتونه د له تخنینه یا د ادبیاتو د کار له وسایلو نام دغه یو مفهوم په ذهن کې د یو برخه ده د ادبي صنعتونه. ارسطو په خپل کتاب ریتوریقا کې چې ډیر مشهور نه دی په اسلامي نړۍ کې مګر په غربي نړۍ کې ډیر اساسي کتاب دی، حتی کې د اشتربوتیقا مخ کې مقام ولري. د ریتوریقا کتاب خو د وینا چلونه ډیر معرفي کوي چې او دا خو په اروپایي کلچر کې په یوناني کلچر کې خصوصا دا ویناوي کول په بازار کې په لکه خپل ارسطو په لیسیوم کې امدا کار کو. دا خو نو دیغه کلچر سره لغه ژوند سره ډیر تعلق درلود. شاید په اسلامي دنیا کې په دې خاطر هم ډیر توجه نه ورته شوی. په هر ځای کې ورته توجه شوی ده، مګر دومره توجه ورته ځکه نه شوی چې د یونان یا خصوصا د اتن اساس اجتماعي اساس د دیموکراسي په اساس وو، یعنی چې خلکو حکومت اداره کاوه.
او د دې لپاره چې خلکو په اداره کې باید چې یو بل سره قانع کی. د قناعت ورکولو یوازینی لار خبرې دي او په خبرو کې د بلاغت هغه اصول دي چې وکړي شي چې یو څوک د تاثیر لاندې راولي. کله چې پلاتون وایي چې شاعران باید د فاضله مدینې نه وویستل شي، پلاتون د ارسطو استاد دی. د هغه معنا دا نه ده چې شاعران بد خلک دي، د هغه معنا دا ده چې شاعران دومره ماهر دي د کلماتو په خوځولو را خوځولو کې چې کېدای شي چې د فاضله مدینې خلکو ته ورانې لارې وښیي. مګر ارسطو بیا دغه لارې چې د خلکو په اثارو باندې یا د خلکو په اذهانو باندې اثر غورځولی شي، هغه تسجیل او تنظیم کړلې چې د بوتیقا او د ریښه شکل ورکړ. علاوه د دې نه د فزیک په برخه کې یا د طبیعت په برخه کې ځینې کتابونه ولیکل، د حیواناتو د ژوند په باره کې یو لړ کتابونه ولیکل، ارغنون د منطق په باره کې وو. نو بیل بیل ساحې د ژوند مطالعه کړلې، حتی تر دې حده د نظر پر اخیره رسېدله چې کومه ورځ د غره ته ختلی و او په غره کې د بحري حیواناتو سیپۍ موندلې وې. نو دا مقوله راویستله چې هغه ځای کې چې نن غر دی پخوا بحر و. دا هغه تیوري ده چې معاصره جیولوژي په همدې اساس باندې ولاړه ده. یا د بله ډېره مشهوره خبره چې سړی 2 وارې په یو سیند کې نه لامبي، دا خبره تر د مخه نه وسوې د مشهوره کړې ده. دا هماغه خبره ده چې د طبیعت مشاهده ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. او یو دغه ډلبندي باندې چې ډیر تاکید کوي د علومو په منځ کې، بیا د علومو د فصلونو ترمنځ، دا خپل د اوسني علم لپاره ډیر بنیادی خبره ده. دا د علم لپاره بنیادی خبره ځکه ده چې انسان ته ټول طبیعت په مخ کې پروت دی، ټول طبیعت په یو ځای دی نشي راخستلی. که د ټول طبیعت یو برخه راخلی په دې برخه کې هر څه راځي، مګر که د ټول طبیعت یو برخه دی انتخابي او د دې انتخاب لپاره د اصول ټاکي، نو کېدای شي چې متجانس شیان سره راواخلي او په هغې باندې فکر وکړي. نو د فکر د پرمختګ لپاره دا کار ډیر ضرور دی. دا کار په د علوم په برخه کې کړی دی، دا کار د حیواناتو په برخه کې کړی دی. د حیواناتو تقسیم چې موږ اوس لرو د فقاري او غیر فقاري او د تقسیمات د ټول د ارسطو پورې رسیږي. په ادب کې د هنر په باره کې، د هنري تولید په باره کې د 4 عمده عوامل تشخیصي. یو عامل شکلی عامل دی، یعنی چې یو شی چې تولیدیږي هغه به یو شکل لري حتما. په افغانستان کې هم دې ته چې سوري علت موږ په کتابونو کې وایو، سوري علت ورته وایو. شکل په دې معنی دی چې کله چې یو هنرمند یو شی ایجادوي، مخکې د دې نه چې دا شی جوړ شي د هغه تصویر د په مغزو کې شته دی او دا کوشش کوي چې هغه تصویر ته ځان ورسوي. استاد منلې دغه ارسطو ګمان کوم خپل ارسطو مثال ورکوي، فرضاً منګای دی یو نسبتاً ګرد شی ده یا بیضوي شی ده، منځ خالی ده، یو لاسی لري او یو خوله لري. دغه یو مثال ورکوي د یو شي د شکل پیسه د شکل په برخه د سوري علت دی. دویم علت مادي علت دی. مادي علت دا دی چې که هر څومره ته یو شی په برخه فکر وکړي، که د هغې لپاره مواد موجود نه وي او هغه په ماده کې تظاهر ونه کړي، نو دغه شی یو خیالي شی پاتې کېږي. دغه منګی چې میاد کو، دغه منګی له خټو جوړ ده، نو خټې مادي علت دی. خټې مادي علت دی. د دې ترڅنګ دریم علت یې عامل علت دی. عامل علت دا دی چې دغه منګی چې د خټو نه جوړیږي یو څوک په کار دی او د دې چا دپاره وسایل او طرز العملونه په کار دي چې دغه خټو نه منګی جوړ کړي. یعنې فاعلي علت د منګي کلال شو، د منګي کلال شو. او څلورم علت یې بیا غایي علت دی چې دا منګی د څه دپاره په کار راځي، ولې جوړیږي. دغه 4 علتونه په هنر کې د ارسطو هغه اساسي ټکی دی. د غایي علت دا شو فرضاً د منګي چې اوبه پکې راوړي یا اوبه پکې ساتي، اوبه پکې ساتل کېږي. اوس به یو بل مثال به راواخلو چې د هنر او د نه هنر ترمنځ هم کېدای شي موږ ته یو څه روښانتیا راکړي. د لرګي یوه کنده ده. دغه د لرګي کنده که زه راواخلم، یوازینی کار چې زه پرې کولی شم هغه دا ده چې ورته یې واچوم او ځان پرې تود کړم. مګر همدغه د لرګي کنده که یو ترکاڼ ته په لاس ورشي، هغه کولی شي چې د ده نه د کټ یا د میز پښې جوړې کړي. دی په خپل فکر کې د کټ او د میز پښې ترسیموي او هغه په دغه کنده کې ګوري. نو د دې کندې نه د خپلو
تخنیکی وسایل په مرسته راایستلی شي. نو د کندې په سرنوشت باندې هغه فایلي علت اثر وکړو. فایلي علت په اثر وکړو، مګر همدغه یو بل څوک هم کولی شي چې همدغه کنده وګوري او په دې کنده کې د اوسۍ سر وګوري یا اوسۍ پکې وګوري او د دې نه د اوسۍ د راایستلو کوشش وکړي. نو اوس زما کار چې کنده مې ورته واچوله، طبعا نتیجه ورکړه، زه پې تود شوم، مګر تر دې زیاته نتیجه یې ورنه کړله، ما څه تولید نه کړ. پخ که د ده نه د کټ پخې یا د میز پخې جوړې کړلې، نو دلته د هم یو عملی ایجاد وکړ چې هغه ګټور ایجاد دی. مګر هغه چا چې د دې کنده کې اوسۍ ولیدله او اوسۍ ته یې جوړه کړله، د اوسۍ مجسمه یې ته یې جوړه کړله، هغه یو هنري کار وکړ، ښکلا یې ایجاد کړه. اوس دغه ښکلا کېدای چې په خپل ذات کې موږ دپاره ارزښت ولري، غایه په خپله ښکلا ووسي، مګر زه کولی شم چې 4 همدغسې اوسۍ راواخلم، د پاسه په یوه تخته کېدم او میز ترېنه جوړ کړم. نو هغه څه چې هنري اثر و، فقط د دغه میز تختې په ایښودلو باندې ما د دې نه یو عملي شی جوړ کړ، مګر د ده هغه اصلي کلاییز اساس له منځه لاړ نه شو، په دې باندې یو بله اضافه هم وشوله. نو دا پوښتنه چې ډېر خلک کوي چې هنر مفید دی که ښکلی دی، دغلته موږ ورته یو جواب لرو چې هنر اول ښکلی دی، بیا کېدای چې مفید هم واوسي. نو دا د هنر د دغو 4 علتونو په برخه کې د ارسطو نظر و. یعنی دغه 4 علتونه چې دی د مختلفو مبحثونو لپاره مطرح کوي، لدينا د ادب او هنر په توضیح کې او تعبیر او تفسیر کې هم ارسطو استفاده کوي. ارسطو هم استفاده کوي، فرضاً د شعر په حصه کې، د هنر په حصه کې، چې دا سوری علت او فایلي علت او غایي علت او مادي علت د ارسطو په نظر څه دي؟ کله دې لارې ورسو د ارسطو ادب پوهنې ته. نو که د دې لارې ورشو، د خبرو په برخه کې ارسطو 3 ډوله خبرې پیژني. یو قضایي بحث دی، قضایي خبرې دي. هغه د دې دپاره کېږي چې یو قاضي د یوې تیرې پیښې په برخه کې یوې نتیجې ته راولي. همدغه د خبرو د قضایي اړخ په حصه کې هغه 4 علتونه به څنګه تطبیقوي؟ نو د همدغه قضایي بحث که موږ په نظر کې ونیسو، دلته شکلی یا صوري علت طبعا همدغه استدلال دی. مادي علت د تیر وخت یوه پیښه ده او عامل علت یې مدعي او مدعي علیه دي او غایي علت یې قاضي ته قناعت ورکول دي.